بله ورځ یو سپین سرې ښځه پارک ته ځي، کوچنیان یې لمسیان ورسره دي، په مابین کې ورته ولاړ دي، وایي ته نسې تللی پارک ته. دا کم چا ویلي دي چې نسې تللی پارک؟ خوله یې تړلې ده، حجاب یې مراعت کړی دی، وایي ځم ګرځم. زه هندوستان ته تللی وم، زړه ته مې 3 وال اچولي دي. تا ته معلومه ده، ټولو دوستانو ته افغانانو ته معلومه ده، اکثریت هلته چې ډاکټر ته ورغلم اول د واره یې راټول ول سپورټ وکړه. زه چې کله پارک ته ورغلم تر ما ښځینه ډېرې وې او ټول د افغانستان وې، تر ما نارینه ډېر و، ټول د افغانستان ده. دلته دا وجه ده، دا ښځه اوس څه کوي چې په بدخشان کې تا مکتب دروازه پر وتړل د پوهنتون ولې، او بیا چې دې وتړله دا خو د یو چا خور وه، دا خو د یو چا مور وه، دا خو د یو چا لور وه. ودرېږه محمدي صاحب، ته څوک یې چې زما خور و لور ویې په لښت باندې؟ کور یې نه دی در معلوم؟ ممکن دا جرم فردي نه منم وروره، نه منم، راځه چې صفا خبرې وکړو. ولې یې ویې؟ ولې یې پوهنتون ته نه پرېږدې؟ که قرآن منع کړی ده راځه چې منع یې کړم، که خدای منع کړی ده راځه چې منع یې کړم، که زما پیغمبر منع کړی ده راځه چې منع یې کړم. بله پیره په مزاره کې دې ښځې وولې، اعلان ورته وکوه، بیا ښځه جلوس یا مبارزه یا زنده‌باد و مرده‌باد نشي ویلی. وهایه ما په کابل کې دې وولې، مې وهه وروره، ورسه کور ته. که ما وته بیا افغانیت او اسلامیت غواړو، دا اوس څه حل دی؟ دا 15 میاشتې چې زموږ نوی حکومت امارت اسلامي راغلی، زه هم ورسره ولاړ یم، ته هم ورسره ولاړ یې، ټول لابي ورته کوو، او دا 20 کاله مو کړې ده. 1200 اعلان کړی دی دا مرتد پاکستان، په 12,000 یې ولاکه درکړم چې په مابسونو کې دي. ملا ثنا اخوند یو ورځ دې بیان ورکوي، ماته زما د خور و د مور غلام چې ګوري، ولې دې بیان نه دی ورکړی؟ ملا برادر اخوند چیرې یې؟ دغه د بهرنیو چارو وزیر هغه د پاکستان سفیر راوغوښتی، ولولا دا بیا ستونزې زېږوي که ته دغه مسلې ته تغییر ورنه کوي. په مابسونو کې پرتې دي. زه یو مسلمان یم، زه یو افغان یم، راځه چې دښمن ته د دښمنۍ په خپله جواب ورکړو. شریعت منم، قدرت منم، هغه اصول منم، اسلامي اصول، عقیده منم، د پیغمبر چې اسلام ته ورکړي، خدای چې کوم حقوق راکړي، قرآن چې کوم حقوق راکړي دي، زما اسلامي عقیدې فقې چې راکړي دي، دا منم، خو نه درکوم. دا زه نړیوال څه کوم؟ دا د افغان غوښتنه ده، دا د مسلمان غوښتنه ده. د مکتب نه خلاصول کومه وجه ده؟ 15 میاشتې کېږي، هېڅوک یې نسي منلی، زه یې نه منم. کومه وجه لري وروره؟ حکومت در څخه دی، شکر پیسې ستا، بانکونه ډک دي، خارجان یې راکوي، کومکونه راکوي، د مکتب و د پوهنتون و د هر څه په باره کې راکوي. بیا ستونزه چیرې ده؟ یو د ټولو افغانانو سره مشترکه ژبه، دا خو د افغانستان د خلکو شعار دی. دا یې 2 ښځې ته حق ورکول. خارجي ولې ماته وښیي؟ ماته قرآن خپله راته درس راکړی دی چې ښځه زما مور ده، زما خور ده، زما میرمن ده، زما عزت دی. مسلمان چې کم حقوق په نړۍ کې ښځې ته قایل دی یا ورکوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را دې خواته چې زموږ مذهب او فقه ده، دا د جهان په یو قانون کې نشته. دی څوک دی چې ماته یې راښیي؟ امارات هم نه دی ترې منکر له دې څخه. ګوره یو شعار دی، دا د کاغذ پر مخ به زه ښایسته شعارونه ورکړم، یو عملی کار دی. د خدای په لیاز موږ دا شعارو موږ در په دره کړلو. دا تیر دا فساد پیشه دیو خو هم شعارونه ورکول. ما نه ورته ویله چې د ولس خبرې ته غوږ ونیسه، تا نه ورته ویل چې د ولس ته واوره. څه شماره څوک چې په زور حکومت کوي، دا د غازیانو، دا د ښایسته خلکو، دا د ولیانو خاوره ده، هغه په زور حکومت نشي کولی. بل د ښځې حق خو مې درته تشریح کوي، مکتب مې درته تشریح کوي. بل زه اوس دا ښځې سره کم، قاني صاحب دلته ناست دی، زه په لوړو چارواکو باندې غږ کوم، وروره تا اوس څه مسله شروع کړې؟ د ښځې سره ته کومه دښمني لرې؟ دا ښځه خو زما مور ده.